دمارونو نو قرباني وکوي ان شاء الله العزيز. کله به کوي څه مسائل خو ما کې تیر جمعه ما ویلي دي د اختر په درې ورځو کې به قرباني کوي. د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده، که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم، او که په دویمه دې ونه کړه نو په درېیمه ورځ د اختر د نور پرېواتو پورې نور پرېوتو نه مخکې به لالی نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر، په دویم کې هغې نه کم، په درېیم کې هغې نه کم. او که په درېیمه ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کوې، په درېیمه پاتې شوه بیا به حلالۍ نه بس بیا دا قرباني که څاروي دی غشتې ولال کړي دي ني نو بس بیا چاله خیراتي ورکړه. او که د نه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د درې ورځو نه پس بیا وایې چې خو یار ارمان چې مې کړی څه نو پیسې چاله خیراتي ورکړه. وګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی، او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی د هغه وبال نه به نشي خلاصولی، توبې به ورسره وباسې استغفار به ورسره. بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت، د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده نه غوره ده د ورځې به قرباني کوې. او شروع به یې د کم وخت نه کوې د اختر د مانځه نه پس چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کوې. او چې د اختر مونځ نه شوې نو قرباني به نه کوې. یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ ویل الله رسوله ما خو قرباني د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحم بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه لیس من النسوک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني ونه شوه دوباره وکړه دوباره پې وکړه. البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو په بانډو کې نو هلته کې سار د انور د سار وختي هم کولی شي هېڅ پروا نشته د اختر ورځ داخله شوه نو بیا هم کولی شي. بلکې علما لیکي وایي که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله کړه نو چې څاروی یې په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم ولا حلالولی شي. او که یو سړی په میره کې دی او څاروی یې په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله کړه نو دی به حلالوي کې د اختر مونځ شي. کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروسته به حلالی څاروی. بیا چې څاروی کله حلالی نو بهتره دا ده چې هر سړی دې په خپل لاس څاروی حلال کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی په خپل لاس بهتره. او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا ولا چل نه ورځي یا نشي زړه باندې کمزوری دی نو بل ته هم ویلی شي چې مال حلال ته. وګورئ دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چې لکې دې راوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم کافي ده. او بیا چې کله بلې ولا حلالۍ ورې هسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه هسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا پنځه سي یو پلار او څلورې زامن دي او پلار لا د اختر جومات کې نه راغلی بل لور یې خور کره تللی لا نه دی راغلی بل لور یې لور کره تللی نه راغلی بل لور یې چې ته مبارکوله تللی دی نه راغلی او یو ورور یې په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه د قرباني ګورې ونه شوه. دې ورور له دې اجازت ورکړي د مخکې نه دې یو ورور له دې یا دې قصاب له یا دې یو ورور له دې اجازت ورکړي چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه. دې دې ورته وایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم وکړم قرباني نو چې هغې ورته وایي وکړه ته زمونږ وکیل او قرباني وکړم بیا ټیک ده. او که هغوی درته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي قرباني برباده شوه. بعضې وخت کې پلار دا چلو کړي په کور کې څلور کسان دي او یو زوی په سعودي کې دی او یو یې په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راولي وایي دا ما ټولو زامنو طرف نه ما حلال کړو دا قرباني د یو منه شوه دا برباده شوه. دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم هغه یې وکړه هغه ورته وایي چې بچې پلار بابا باید قرباني وکړه نو دا ضرور ده. او چې دا کوم بچي د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بلکل کولی شي څه پابندي پکې نشته خو دا بچي به دا پلار وکیل کړي چې بابا ته موږ قرباني وکړه دا پلار به تپوس وکړي چې تاسو له قرباني کومه دقه څنګه ښځه خاوند قرباني کوي او خاوند د ښځې دپاره کوي بس ښځې ته صدقه کړي چې دا پیسې ستا د ته صدقه شوې او د پتا له قرباني کوم نو که ښځې ورته وایي چې او زما له طرف نه قرباني وکړه یا خاوند ورته وایي چې ستا نه قرباني کوم هغې وایي ښه خو بیا ټیک شوه او که ښځې ته یې غږ نه کړی او د ښځې له طرف نه چاړه کېږي نو د قرباني ونه شوه د ښځې له طرف نه یا به په خپله حلالول کوي نیت به کوي یا به بل ته وایي چې ته ما حلاله کړه نو هله به ګورې صحیح کېږي.